وي چې په پرده کې ښځې ورته استادان وي شریعت تعلیم نه دی بند کړی شریعت بے پردگی بندای دا روانه قرآن شریف درس وی د حدیث درس وی د فقه درس وی وعظ نصیحت وی د تبلیغ وی تبلیغ د په لګی نه کې خود راځم امانت اسلامي خو تعلیم نه دی بند کړي په خود وسایل ورسره نشي ما ته په خپل تاسو کړی موږ سره اسباب نشته یوا بندا چې ان صابونه چینی د جنکو تعلیم هغه غزاړوي ا د روس زمانه او د ظاهر شاه زمانه هغه کې دینی نصاب نشته چې موږ ته اسباب مهیا شي خپل منهج جوړ جنگ دعا کوي چې خدای جنگ ختم او دا یو خبيث پوری چې دا خدای ختم نشي هغه حکومت برقرار شي اسباب وسایل ورسره شي اوس په پیسې ټول په جنگ لګي هغه د جنکو تعلیم بند کړي نه مسوب دا بند الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام من د استاد سره نه سماه امتحان په سفر کې دا مواقیت او صلات ویل دا محمد دی او په دې لومبي حدیث کې امتحان راغی زبانی امتحان او ساده طریقې پرچې مرچې انا كم يا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه دا آداب دی ما فرته آداب علمی دی که سړی یو خبره ووري او دی پی نشي او دوباره تاسو کینو خیر دی په وجایز دا د تو خلاصو د پاره دی اول دا چې تکرار د یو کلمې خاصه به ضرورت نشته نو کې ګرانه مسلې او طالب دوباره تاسو کې نو خیر دې تکرار ورته وکړه دا تکرار شنی نه نه دیم دا چې صحابه کرامو نه تاسو نه کم نقل شوی دي او خصوصا متشابهات د خدای ذات او صفات کې نه تاسو کړل نه بحثونه او نور ګرانه مسائل کوم تاسو نه وکړي دغه خدای وی او مل الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه نو دی وی که یو ګرانه مسائل سو تاسو کې نو دا خو د سلف د طریقې نه مخالفت نه دي چې مشروعیت شته کنه نو دی وی او کول شي خیر دې که په یو مسله پوي نشي نو دی ځان پوي شي دریم دا چې د سوال طریقه درته ښایي چې سوال د استاد ناجایز دی خو د سوال دوه قسمه یو سوال عنادني تعنتا تعصبا زدن او یو سوال د استفهامي د پویول نو چې کومه مسله درته نه معلوم دا غي تاسو کول شي دا سوال د استفهام او چې کومه مسله ته معلومه استاد څنګه یا عنادن تپوس کے یا اس امتحان لے دا استاد نو دا کار نه وي ناغه تپوس مقصد پکې د امتحان استاد امتحان غوښتلی عنادنی تنګولې نو دا غوړې انجام د داسې تعریف سپیروي نو دی وای یا مصالح سره تپوس کی فلم يفهم هو دې په خبره نه پیښوي نو دا تپوس روان او عنادن تپوس نه روان چې کوم جواب په حاشیه کې لیکلي دا غي سوال تپوس مکه نام د استاد سره نورې دی البته کوم سوداوي نو دا څه کول شي چې سه ما خو د دې خبرې جواب اورېدل دي استاد سره یا په دې حاشیه کې خدا جواب دی خو د دې بل جواب شته او کنه
ورته به چې زما دا مثلا پوهې کې زما دا سوال تعنتن او عنادن نه دی ځکه چې حاشیه کې جواب ذکر بیا ساده ولې تنګ نو کوستا مقصد هغه جواب نه بل جواب وی چې یاره جواب نه چې بل جواب اشته کنه یا دا جواب ذکر دی چې دا معقول لیکنه دی په داسې طریقه تپوس راواله او تعنتن تنګول یا د استاد امتحان غشتل په داسې طریقه تپوس معنا دی باب کې درې غرض شو ابا من سمع شيئا فلم يفهم فراجعه حتى يعرفه کسړی او سیز وره دو دې په پین شو او دوباره تپو مراجعه معنا دوباره تپوس کوي خیر دی اوس دې د ګور عائشہ صدیقه طبيعت دې چې به یو شی مخالف ولې چې حدیث به اوریدنو کلام الله تبارک وتعالى چې دا حدیث چرته قرآن شریف نه خو خلاف نه د کبار صحابه دا طریقه یاغي نظر په قرآن شریف او اولا بیا په حدیث او ثانیا او دا مسلک د امام ابو حنیفه دی امام ابو حنیفه وی اول به کتاب الله ته ګور به سنت رسول الله ته ګور او دا باقی ائمه کرام دي دوار ته معن ګوري قرآن او حدیث باړو ته پیاوځل ګوري نو موږ لحاظ د ترتیب کو او غي دوار په یو نظر ګوري نو دا کې باړو د صحابه دا مسلکو چې کوم د امام ابو حنیفه نقل له او دا مسلک د معاذ د حدیث نه ماخوذ دی چې معاذ یمن ته لېږه بما تقضي يا معاذ قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله بے حضور آخر کے خوشحال الحمدللہ الذي وفق رسوله لما يحبه الله ورسوله ودیتا خیال کرے حدثنا سید بن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن عمر قال سلم بن ابي مليكه ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان لا تسمع شيئا لا تعرفه الا راجعت فيه دا عائشه بمزاج دو چې دې بس شی وره د نبی کریم نه او پیدا و پینه شو نو دې په پکې مراجعه کوله دغه طبيعت د سنجیده علما لا څومره لوی کار یو ورځ چې څو پورې به پېژان نو پېکړ یو ورځ سید الکائنات وی منحوس بعذب چا سره چې حساب شو دې عذابې قالت عائشة ورطوي فقلت ما أعطي قربان أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا بعض خلق سره به حساب کیږي او کل حساب او دی به خوشاله دي ستاسو په اصطلاح کې دا منحوس بعذب دا موجبه کلیه نه کنه من ادوات دغه د کلیه معنی دا شو چې چا سره هر شخص سره چې حساب وشنه عذابي نو نقیدی سالبه جزیه چې آیات به معلومیږي چې بعض خلق سره به حساب کیږي او غیبه نه عذابيږي ځکه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا معنی دا شو چې بعض من يحاسب لا يعذب سالبه جزیه جوړه نو او سیب ستاسو کلام خود آیات تا مخالف معلومی آیات تا معلومی چې بعض خلق سره به حساب کی خو عذابی بنا او تاسو دا چې چا سره حساب او شاب عذابی نو حضور مبارک خالد فقال نبی کریم وی انما ذلك العرض دا آیات کې چې حساب ذکر دی دا په معنا دا حساب مناقشه نه دی دا حساب په معنا دا عرض دا اعمال دی تاویل په آیات کې ولکن من نوخش الحساب يهلك چا سره چې مناقشه ما چې ویل دي منحوس بعذب نه هغه حساب حقيقي مناقشه چنجنتو دا دی ولی کړی دی دا او دی ونسوار ونه چول دا ولی وب وختو د شي دا داس نو چې ویم چې چا سره حساب شنه مراد کنه مناقشه په حساب ولم او آیات کې چې کوم حساب ذکر دی مراد ته عرض دی اسی ورته پیشي راوړل کړه کې ته کې عمل نه وره دا
دا د غلط کار کړی دا ځه ترکوزیه د جنت حساب بوشي خو اسه ورق گردانی بوشي او زه چې هم چې چا سره حساب وشي نو د خدای حساب ته څوټینګې دي مراد زما د حساب نه مناقشه په حساب دا چینجن تو بحث کوریت کردن او التا آیات کې چې له حساب یسیر امر تن عرض د پیش کونه ما اوریدلی یو بنی اسرائیل بزرگ نو د هغه کې فرحبانیت او رهبانیت ابتدوها ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله وما روها قرآتها نو د یو غر لمن کې ځان له جملو جوړ کړې عبادت ته خدای دومره احسان کړو چې کله نمبر طرفه نو دا دریاب هغه سره چې هر لمن کې دریاب نا دریاب غاړه ته د انار اونې والا نو دی یو وخت ورغی چې به وکړ انار به پکې وکړ انار به روش کو به اوس کله بس پای گزارا وی ډیر موده عبادت کړ او بیا وفات شو د سجدي په حالت کې چې خدای پاک ته پیش خدای پاک ملائکو ته ویځه به حساب جنت ته ووه نو دی خدای ما څه کړی دنیا کې او ټول عمر پاتې زه په حساب زه وی خپل حساب زه وی خدای اسمان او زمکه سمره فاصله ده دومره تا چې یو ځل وکتل او زما ملکوت تی ولیدل د زرګونو کالو فاصله کې نعمتونو د خدای دا خوشحالي درته حاصله شو د دې په یوس کې تاسو کړی تا خو به د سلو کالو عبادت او د زرګونو کالو فاصله کې د خدای دا د خوشاله نعمتونو دي نو دا ټول عبادت دا د سلو کالو په یو ځل کتو کې لاس او دا دومره عمر چې مې انار در کړی دومره عمر مې خوږیو بدر کړی دا غیر څه راځي دې دوزخ ته بوځي چې شروع کړی خدای به حساب ده نو دا خدای ذات ته قسم دې کده یوې سترګې ټول عبادتونه زمون یو ځای کې د یوې سترګې بدل نشي پوره کول کدا څه ته څو کوی دا یو سترګې بدل نه واله دا پاکستان بادشاہ باندې ته دا چې ما سترګې نه خوځلې په مې بادشاہ څه کوم پتن درته نه دا ته څو کوی دا پوزه بدل نه واله د امریکای صدر باندې نو ستا یو سترګې د ټولو نعمتونو زیات ناغتیر نعمتونو شکر دې ادا کړل نه ده نو ته دا آینده لپاره په خپل عمل سره ایواز تقاضا کوي څنګه څومره عبادت چې دي د تیرو نعمتونو شکریا نه ده مستقبل کې څه غواړي نو د خدای سره حساب کتاب ګران ده قسم دې بدل ته ګوره دې نکونو ته ګوره دې نظام د خپل ته ګوره څومره نعمتونه دي پکې پسر دې یو در راشي سبا کې پسترګې در راشي پپوزه در راشي باب يبلغ العلم شاهد الغائب یو بادشاہ داسې اسلامي بادشاہ ښکار لتلو نو د ښکار کې د خپل ښکاریانو مرګورو فوجانو نه جدا شو اصلا چلان یو ځای کې په تندرا ښکار کولري په غرونو کې په دشت هیڅوک نشته تند پیراله خله بس جبل یو سړی داسې وی کاکا وبشت یو بشتا یو ګلاس وبوي خو صبر نه چې ته سوال ویني ما بادشي درنه وا نو دې لکه وای چې اسه مرما نو نیمه بادشي د دشا به داس خاطو کو یو ګلاس وبې ورک سات تیر شي په خېټه کې دړ پیدا شي با چغه شو بیا کاکا ته کاکا سره علاج درسې زه همرم وی دارو بدر کوم یو ګلاس وبا
وکدا نیمه بادشاہ نور راکې دیزه کې وې جاته برما ویراوه بس خطه ورته کو یو ګلاس ورکه چالو کې ناشته تبلیغیانو خبره تقاضا پورا کړ بیا ملائکه راغله وزه ملائکه استاد ټول بادشاہ قیمت دغه دو ګلاس وګړي دا خوراکي سمره نعمت ته او دا وتلې سمره لوی نعمت قسم د ډوډۍ لوی نعمت ته وتلې لوی نعمت کدا بند شي په خېټه والے سے براته په خو انبان مودل تا کنه انبان باته چې په مجلس کې او پنجابیان مولا پنجاب کې اوس کم شو په خوا وړو چې موږ مطالعه کوله د بنارش او بنگالیان وی دلته قصحانه کې دا کې ګنټاګر سره سمې اغشتل حکیم ولي اندو نو یو دومره ډنګو ک چې ما خواندل وی ملا سے بلې خان دي کې کومې کې دا که فزر ورغلې وي بات خو مې ځکه خپل کې دا مې فزر ورغلې ما بند کړې و فزر مې ولشي زه خو به مړ شم د یو بات کې دې بند شو او فزر دې ورغله توبې وبا نو قسم دې دا بات بدل مې نعمت زمون د سبق مرګرو غیر مخلدو یو کار لستو زمون احسان الهی ابه شیګان د عالمانو دا مولا به ډاګ ما راو چالاک نا انت نه جوړ شو هسپتال کې داخل ما ته وی بات مینه کی هسپتال کې مړې درو د دیرس داروګانې ورکو یې سي بند شو نو کراګیس بند شو نه وسوک دو قسم دې درې ورځې پروت ما ته عبادت مې نکي او خلی کون کې خو د غیل کله ها یو کار لستو زمو نو دا مې سم پورې وې حساب پورې دا خدای حساب سو پورا کوم شي قسم دې کده بعد وته نه دا غم پورا کې کدا بعد دیو نزي اپ سره دیو ورزي چغه با باب يبلغ العلم الشاهد الغائب حج دې علم مورد نه علم ورسو نور دو غرض د پاره وي والله چې علم دې زده کبلته و دنده چې بعضو احادیث او معلومیږي بلغوا عني ولو آیه چې قران شریف زمانه ورسره نو دیوی تبلیغ یوازې د قران شریف رسول پورې منحصر نه وي علم ټول په دې کې داخل دی که قران وی که حدیث وی که فقه وی که نور اخلاقیات حال ابن عباس عن النبي صلی الله علیه وسلم دا سید الکائنات ویل دي دیو جن عالم دی به په تدریس کې مشغول اوسي عوام ته بل نصیحت په شکل کوي او علما به تیاری دا انده ما او پیسې به خدای ورکړي او حدثنا دا د خدای احسان دی چې سمیانم دین طرف ته متوجي شو اسکولیان ځکه پیښې چې سکول او کالج کې پیسې پاتې نه شي یقینا باب يبلغ العلم شاهد الغائب قال ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا الله قال سمع عبد الله بن ابي سعيد وابي شريح يا صحابي حضرت ابي شريح عبد بن عمرو بن ابي شريح ده عمرو بن سعيد توه وهو يبعث البعوث ده وقت عمرو بن سعيد ابن العاص ده فوجنا ليقل الى مکه مکه ته د پاره د جنگ د ابن زبیر نو دوار دی ورغله د مدینې نه فوجونه تل وی اذن لی ایها الامیر ما ته اجازه ته کې امیر او حدث که حد قولا چې زه ته بیان کوم یو خبره قام به رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل من یوم الفتح چې ویلو دا خبره پس ما د فتح د مکه ټول خلق ورته راغونډو په مسجد حرام کې د بیت الله شریف په وړو سره ولاړ
دی وی دا صحابي دا خبره زما غوږونو خپل اورېدلې ده، زه د بل چا نه نقل کوم نه. وواه قلبي، او زما زړه ته پروتې ده، یعنې زه پې ښه پې شوی. بعضې سړی خبره به اوري خو پی نه شي، نو دا وایي که نه ښه زما زړه یاده کړی دی، یعنې پې شوی دی پې. وابصرت عینایا، او زما سترګو رسول الله ته کتل کوم وخت چې دا خبره کوله، ځکه د سترګو م دخل په پوهه نه. یو سړی چې خبره اوري او سړی نه ویني، نو دی د هغه په کلام کې په 30% پیږي، 30% کې. او یو سړی چاته ګوري نو د هغه په 80% پیږي، ځکه د سترګو د اشارې د لاس د دې دخل په فهم او تفهیم کې. ابصرت عینایا، زما سترګو لید رسول الله چې دا خبره کوله، ما ورته کتل. حين تکلم به، چې کوم وخت حضور دا خبره کوله، څه چلو؟ حمدل، اول حمد وی، واسنا علی به ثنا وی. حمد ذکر د صفاتو د جمال، او ثنا ذکر د صفاتو د جلال د تنزیه. ثم قال به حضور وی ان مکه حرمها الله، مکه خدای حرام کړی ده، ولم يحرمها الناس، خلق نه حرام کړی. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر، ندی روا یو مسلمان لره چې ایمان لري په قیام په خدای او په آخرت، ان يسبك بها دما، چې دلته ویني تویک. والله يعضد بها شجره، نه بدلته یو اونریبی خضرو اونه ها چې په خپل شي. فین احدن، نو دا حضور وای که څوک په مستقبل کې ترخص لقتال رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له رخصت ګوري د وجه د حضور د جنگ نه په مکه کې، چې نبی کریم چې په مکه کې جنگ کړی دی، نو زم کولی شم. نو هغه ته دا ووایه، فقولوا، هغه ته ووایه ان الله قد اذن لرسوله، خدای خو خپل پیغمبر ته خصوصي اجازت راغلو، ولم یاذن لکم، تاسو ته اجازت نشته. او د حضور جنگ خو د تطهیر د مکې دپاره بیت الله ته روان کړل، مرکز د توحید د شرک نه پاک. وانما اذن لی فی ساعه من نهار، او ماتم د جنگ اجازت ساعت دروازه، ساعت مراد ګنټه نه ده، ساعت نه طلوع د شمس نه غروب پورې وخت. ثم عادت حرمتها اليوم، نن داغه حرمت داسې دی که حرمتها بالامس، لکه پرون مراد د جنگ نه مخکې ورځ ده، لکه بله ده چې څنګه حرام وه مینځ کې خو ماته اجازت شو، نن بیا حرامه. او لیبلغ الشاهد الغائبه، دا خبره دی زما دا اوریدونکي حاضر خلک ورسوي غایبینو ته. ما تا ته دا حکم ضرور رسو، عمرو بن سعید ته وایي ته خو جنگ للیږي فوجونه مکې. ابي شریح صحابي ته یو شاګرد وایي چې تا دې امیر ته دا خبره وکړه، نو دې امیر په جواب کې څه وویل؟ قال عمرو، عمر ما ته وایي زه مولا صاحب انا علم منک یا ابا شریح، زستانه په دې خبرو ښه پوهېږم. لا تعیذ عاصیا، مکه امان نشي ورکولی یو مجرم ته، ولا فارون بدمن، ناغه کس ته چې قتل یې کړي او تختی پنۍ حاصله کړي په مکه کې، هغه ته مکه امان نشي ورکولی. ولا فارون بخربه، او ناغه کس ته چې تښتېدلي مکې ته د پاره د فساد او د بغاوت، هغه ته نشي ورکولی. دا قصه څه ده؟ او دا ابي شریح مراد څه دی؟ دته څه نصیحت وکړه؟ او د عمرو بن سعید ابن العاص د ورته جواب سو، او فقهای کرام څه وایي په دې باره کې؟ دې څلورو خبرو ته خیال کړه. دا قصه داسې وایي جماعه، یا حضرت معاویه په آخر ورځو کې د بعضو دوستانو مشیرانو په مشوره یزید نامزد که د خلافت دپاره، ځکه هغه ته معلوم و چې ګړبړ به راځي، نو راشه چې دا مسله د اوس نه حل کړو. نو هغه د خیرخواهۍ په نیت وکړه، ځکه صحابي متعلق موږ بدګماني نه کړو.
او یزید تکړو کمانونه کړو قیادت کړو حسنین مبارکین هم داغه په قیادت کې جنگ لتلی د استنبول دا بدل راشي په بخاری کې د قسطنطنیه جنگ چې په خوانو اسلام قسطنطنیه او ورته استنبول نو د یزید قیادت قابلیت هنر اما نو حضرت مغیره ابن شعبه دا والیو د بصره چې مخکې وفات شو او بعض دوستان ورته وګوره دا مسله اوس په جون حل کا اسنه چې یو لوی فساد به جوړ شي ځکه مخکې لیدلی څوک به نو دوی ډېره خلک په مشوره وکړو نو والی که نائب کې یزید نو په خپل آخري جون کې د لپاره بیعت علی وګوره دا تاریخ کې لیکلی دی چې یزید ته حضرت معاویه سے وایي چې درې کسان به تانه مخالفت کوي یو به حضرت حسین کوي یو به عبدالله ابن عمر کوي یو به عبدالله ابن زبیر کوي دا وستا بیعت نه خو ګوره پام کوه حسین زمون سردار دی او د نبی کریم نصیر خو خلق به پورته کوي نو دا هغه حرمت او عزت پورا خیال بسات اچھا سوئی دا وصیت تی دا معاویہ سے یزید او ابن عمر مصالح صلح پسند ده که خلق عام بیعتو که غبم بیعتو که چیڑه ما اغا صلح پسند ده مخالف دغه نه ده او ابن زبیر چی دی دا لنبڑا دا خطرناک ده وی فقط تی ہوئی ربا چوینی سی نو وی ٹوٹے ٹوٹے کا ذکر دی با مخالفت کئی معاویہ سے بھی خیال او پا مستقبل ام نظرو ذکر فراست و سیاست کی دا عمر اوچت دا حضرت علی سے مقابلہ کل طول خبری حضرت علی سے بسوکت بہادر دا اسلام فاتح دا اسلام او قدیم الاسلام او در کټوالی نه د حضور په تربیت کې لوی شوی او د حسنین پلار د فاطمه زهرا خاون او د رسول الله قریب دا هغه سره جنگ کو دا په ټوک صبر نه نو دا د شام خلک ډیر تابع د معاویه سره د په یو اشاره په پورته کېدل او په یو اشاره بحثه کېدل د کمال سیاست علامه ځکه دا دومره قوم جنگ ته د علي صاحب راوستل د یو لوی صحابي مکرم چې هغه د دنه پسل چند اوچت دی د معاویه صاحب نه علي صاحب دی اوچت او عشره مبشره کې او خلیفہ راشد دی خدا د معاویه صاحب کمال سیاست ناغه د ټول حالاتو تبکتل نو ګوره حسین بتا ته خلق را پورته کوي خدا زمون سردار دی په مونږه حق دی نو ته بداغه د حرمت ډیر زیات خیال ساتي دی وجه داغه په قتل خپاو چې به خبر شو او سره والا یو او ابن عمر چې دی صلح پسند دی ابن زبیر چې دی ټک دی دا داغه تعبیر دی نه نو فقط ته غیروا که مخالفت کینو ټوټه ټوټه نو چې دا یزید دلته عبدالملک مروان و علیو دغه طرف د معاویه صاحب نو د اعلان وکړ چې معاویه صاحب یو خبر را لېږلی دی یزید نامزد کړی دی نو د هغه دا خوښه ده چې د هغه په جون کې د هغه دپاره بیعت وشي دا مشران یې راغوستل یوم راغی بلم راغی حضرت حسین ناغی وی څه چل دی دا شه بیعت وکړي دی وی ښځه زه مشوره وکړم نو ځان یې د مجلس نه نو چې هغه مروان ته وی د خو در سره چلو کوي نه خیر ما سره خو زما خپل خاندان دی زه مشوم ابن عمر سے هم ځان برطرف او ابن زبیر سے مکی مکرمه ته ځان او حضرت حسین هم مکی ته لاړ نو دې درو کسانو بیعتونه کړ خو به په ابن عمر به وکړ چې ټول مسلمانان په متفق شو چې مسلمانان په متفق زمام زه خلاف
او حضرت حسین په دغه چل ده ابن زبیر سے چې خبر شو هغه د مخ کې نه لا نو به د حضرت حسین د شهادت په سره کربلا نو به د مدینه منوره خلقو دغه کو خروج د یزید خلاف او دغه والی وخت نو به واقعا د حرب وشو جنگ څه شو حضرت حنظله زوی مشر عبد الله نه کې ما ته 15 شپې ته کسان شهیدان نو د کلی خلک با رسمي فوج سره سره جنگ وشي مدینه بیا قبضه کړه نو چې قبضه کړه نو دا عمرو بن سعید په قیادت کې دا جنگ شو نو هغه دلته نو ابن زبیر پسې ویزه فوجونه لېږم نو دغه وختو د یبعث البعوث فوجونه لېږي د ابن زبیر د جنگ د پاره په مکه مکرمه کې هغه سره خلک راجمع شو او چې د حضرت حسین د شهادت نه خبر شو د مکه مکرمه خلق ابن زبیر ته ویته زمون مشر مونږ یزید نه من نو دغه وخت کې فوجونه لېږل نو دا حضرت ابي شریح ورای وی دا کار مکه او مکه مکرمه کې جنگ بند ده نو دوه ورته زستانه په زیات خپېګم مجرم سریلا امان نشي ورکول مکه یا فراری لا یا چې سو فساد د پاره وي یعنی د مقصد دا چې وته د فساد په نیت تللی نو مکه مکرمه ولا امان نشي ورکولی یعنی خیر دې زه جنگ کولی شم زه خو جنگ د مسلمان خلاف نه کوم قاتل چې بارې قتل کړي او یې څه بل څه چل کړي مجرم مجرمي یا قتل یې کړي یا د فساد په نیت تللی نو مکه مکرمه غنی شیخ خلاصوله نو د فوجونه تیار نبی شورای ورته ما خپل غاړه خلاصه شاګر ورته تا تاسو یې ما ته درو فوجونه تیار اوس د دې خبره ته ګوره چې واقعي د ابن زبیر صاحب دا قتل کړو نه قتل نه نه دغه وخت پورې دعوه د خلافت کړو او هغه حق بالخلافت د یزید نه ځکه یزید تابعی دی ابن زبیر صاحب صحابي خو دې دوه خبرو کې یو مسله د فقهاو هغه دا چې یو سړي بار قتل کړي او لار شي د حرم زمکه ته نه نوځي دې مسله کې خلاف ائمه ثلاثه وایي که سړي قتل کړي بار او حرم زمکه ته نه نوځي نو الته به قصاص جاری کیږي او امام ابو حنیفه وایي چې نه که بار قتلم کړي او حرم ته نه نوځي من دخله کان امنا هغه ته قصاص به نه جاری کیږي خو لین دین خلاص کا ټول به بند شي چې مجبور شي راوته وتا دې مسله کې دا وی څه دلیل دی او زمون څه دلیل هغه وی ګور عمرو بن سعید ورته وې چې مکه امان نشي ورکول فار به د ملنا مونږ وی استاد دلیل کلام د عمرو بن سعید
مشهور ظالم دس د رسول الله نقل کړل یا د یو صحابي حواله ورکړل د خپل ځان نه وي ابو شریح کلام زمونږ دلیل دی ابي شریح وای په مکه کې قتل با نو زمونږ مستدل حدیث د ابي شریح صحابي دی او دا غي مستدل کلام د عمرو بن سعید الاشتق یعنی چې لغو ابن زبیر سے پس روان نو چا دلیل مضبوط دی زمون دو نور قضیه دی هغه کې ټول متفق دي ادا ده کې یو سړي د چا لاس پری کړی با او دیو تختیبه کېده نو هل تجاری کیږي ځکه قصاص په اطراف کې په منځله د مال له او که چا پیسې د چا نه غشتي نو پیس اوغله کړی یې ګنکپی کړی داکې کړی او مکی ته ځانونه سیاغه باندې مغشتي کیږي دې کې دواړو کې اتفاق دی دا رنګه کې چا مکه کې قتل مکه کې یو سړی مرګ هغه نه بخصاص غشتي کیږي مسله په دې کې ده چې بار قتل کړي او د حرم زمکه ته ځان ورسوي نو په دغه یو جزئیات کې خلاف دی په دې درو جزئیو کې اتفاق چې قتل دنه په مکه کې کړي قصاص په جاری کیږي او کماله د چانه غشتي لاس پیپری کړي او باري کړي او به حرم ته ننوزي په هغه هم جاری کیږي په اتفاق سره ها به نتیجه سره وته نتیجه دا وته چې د یزید د مر خبره فوجونه ونه رسید تیارې فوجونه تیار خبر راغی چې یزید مرش نو د به خپل کډه کوډه راغون نکړه به مدینه ته واپس جنگونه او د یزید د مرګ نه پس متصل ابن زبیر اعلان کړ خلافت ځکه دا وخت کې خلیفہ څوک نو ابن زبیر خلافت سيو دې زینا هغه یزید چې مرکې د خپل زوی نامزد هغه نوم معاویه سره هغه اني نیک سره یزید په مرشه په ځوانه کې سن 63 هجری کې 3 هجری کې او حضرت حسین 1 هجری کې وفات او سن 60 کې حضرت معاویه سے وفات شو لیک دور خدا تاریخی خبره پکې شوی معاویه ابن یزید درې میاشتې پس وی دما دا حکومت طرفه دا آل رسول الله واکي او قدیم خلق وجلی دا اول نا وفات شو نو چې وفات شو دغه وخت کې څوک نو دلته دغه وخت کې په مدینه کې یو والی مروان دا مروان چې ذکر راځي د ځانو را سعودي مشر خپل خاندان راجم کړ او د خپل خلافت اعلان وکړ مروان یعنی مروان د حضرت معاویه سے ابن زوید نه د یزید او نسب کې بنی امیه دي ټول نسب کې خپل نو د ځان دا وخت ورس نو دلته د خلافت دا وکړه ابن زبیر سے په مکه مکرمه کې مروان هم لګي راځي جمع دیو نو زوی بادشاہ شو عبدالملک هغه به شل کاله بادشاہي کړل هغه په دور کې ابن زبیر هم ختم شو حجاج بن یوسف عمران د خدای شان ته ګوره چې یزید مو شو دا ګړبړو یو بل سړی راولاړ د حضرت حسین د بدل غشتو لپاره دا غنوم دی مختار ابن ابي عبید ثقفي د حجاج ابن یوسف ثقفي د یو قبیله دی نو دا وکړه محمد ابن الحنفیه په سلا تبه زمون مشر او هغه علي سیب زویو او د حسنین ترو رو میرانه نو دا هغه په مشره کې مختار ابن ابي عبید فوج تیار او خلق بس ګرځیده چې کوم چا حضرت حسین په شهادت کې احساس نو 2000 کسان یې مړ کړ 2000 چې چا احساس او چې کوم والی د عبید الله بن زیاد په حکم سر پرې کړی شو وروړی شو هغه مونږ نو دا هغه سر پرې او اتفاق دا چې په کوم ورځ د عاشورې پرس کربلا کې حضرت حسین سره دا چل شو نو د عاشورې پرس د سره دا کار شو
لسکار خو مختار ابن ابي عبید د خلقو دوکه کېدو دپاره د کشفونو د کرامتونو دعوی به کولې او ما سره دا دغه ده منبر دی دا چې دا به په مدله د سکینې د بني اسرائیل ده نو بس د ابن زبیر صاحب خلیفه و دلته اولته دمشق عبدالمالک او ملک افراد تفریوه نو دغه ورپسې ابن زبیر صاحب ورپسې خپل ورور لېږه مصعب مختار ختم او دا هغه سر یې ځوړند مختار هغه ټول دور ختم شو نو دوه بادشاهان پاتې شو ابن زبیر پاتې شو عبدالمالک پاتې شو بیا حجاج ابن یوسف راولاړ شو او په ابن زبیر په مصعب ابن زبیر پکې قتل کړو دا هغه سر یې ځوړند ابه حکومت واغشته ټول نو بیا یو خلافت شو د عبدالمالک په دغه کې د حجاج ابن یوسف په لاس ځکه دغه وخت کې انتشار فرات تفریح د احمد شاه مسعود دی دا دوستم دی دا طالبان دی او دا پکې شیعه دی دغه شان ګرځول بیا تمرانا هل كان عبد الله بن عبد الوهاب قال سلام بن ايوب عن محمد بن ابي بكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوزل ابي بكر له حضور بيان کو قال نو حضور حجة الوداع کی وی ان دماءكم واموالكم استاسبين ومالون مسلمانان قال محمد معصبو قال وارادكم محمد بن سیرین وی شیط ارادکم ویل خودی لفظ کې شکو فاحسبه سره ذکر وی استاسو عزتنا حانو علیکم حرام دا غیتو یول پا یو بل باندې حرام دی پتاسو که حرمت یومکم هادا لکه دنن و دی عزت چستاسو پا نظر کرده فی شعرکم هادا و دی میاش کی اللہ لیبلغ شاہد دا تشبیه دا غیر مانوس دا مانوس سره دا غیر معروف چې څنګه تاسو د دې میاشتې عزت ساتئ همیشه دا په خوان او اشهر حرمو کنه ذوالحجه نو دا شان به د هر مسلمان د وینو د مال د عزت خیال ساتي ټول کال او بیا حضور د دی وی چې نبی کریم دوی الا یبلغ شاهد منکم الغائب حاضر دې زما دا پیغام ورسي غائب وتا وکانه محمد ابن سیرین چې بدا حدیث وی دبوی صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم اشتیا ویلی دی کان ذالک دا خبر دا سوچتو دا بے حدیث تا واپس شو انا حل بلغتو ولا حل بلغتو حضور مبارک ما دین ضرور سو کانا دا ہمیں کی جملہ معترضہ رکھا وکان محمد یقول صدق رسول الله حضور صحیح ویلی دی د صدقات څه مطلب نه مطلب تصدیق د کلام د رسول الله کوي چې حضور ویلي د مالونه او عزت او ویني د یو بل پتا سو حرام دي لکه د دې میاشت حرمت تاسو په نظر کې د مخ کې نه نو دی وی حضور صحیح ویلي یعنی دا هغه کلام تصدیق یا داوی چې نبی کریم ویلی یبلغ المشاهد منکم الغائب نبی کریم صحیح ویلی دي صحابه کرام مونږ ته دین نو رساو یا مطلب دا چې ځکه دا نبی کریم وی چې دا سه خلق براشي ته یو بل ویني بتوي زمانہ پیغام ورته ورسوي یبلغ الشاهد منکم الغائب نو دی صدقه نبی کریم اشتیا ویلی دي چې قوم کې بدا سه خلق پیدا کی چې یو بل مال او ویني بتوي ځکه خواغه دا ویلی دي کنه پیدا کېده خو نه دی نو صدقه تصدیق درې مطلب شو یا رسول الله چې سویلی دي هغه سویلی یا صحابه مونږ ته دین نه رسول دي یا نبی کریم چې دا ویلی د آینده حالات مطابق ویلی دي هغه حالات مون پستر غو خپل لیدل صدق رسول الله حضور صحیح ویلو چې قومونه کې بداسه خلق پیدا کی او زمانہ پیغام ورته ورسه باب اسم من کذب علی النبی صلی الله علیه وسلم کچا په دروغ وتړل په حضور مبارک دا یا الله نه مخکې باب کې خدای چې تبلیغ د دین ضروری دی
او داوی ګورې په دین پر رسولو کې به احتیاطیونه کې په نبی کریم دروغونه تړي. تبلیغ خو پکار دی، خو ګوره چې دا خبره صحیح ده که نه صحیح. دا جاهلان تبلیغیان چې داسې خبرې کوي چې هغه نبی کریم ته منسوبه وي او هغه ټول دروغ وي، لکه دا ولې نو چې یو صحیح کلام نی هغه نه راسي. که نبی کریم دروغ تړل څه حکم دی؟ نو عام علما وایي چې په نبی کریم قصدن دروغ تړل دا لویه کبیره ده، د دې عامو دروغو نه زیاته ده. او امام الحرمین وایي او د هغه والد چې په نبی کریم قصدن دروغ تړل دا کفر دی، د دې سړي دا مرتد دی. که نبی کریم شارع دی او هغه ته یو دروغ خبره منسوبول دا شریعت کې اضافه کولی نو دا سړی کافر. او عام علماوی چې استحلال نه کړي ګناه ګڼي نو کبیره ده، کافر نه دی. دا یا بعد شاهد صوفیانو نه دا نقل ده چې نبی کریم د دین د ضرر ده د ضرر د پاره دروغ تړل خنري. او که ستا مقصد دی چې خلق خیر ته مایله کړم یا خلق د شر نه بچ کړم او دروغ ووایم نو خیر دی. ځکه حدیث کې خدا راځي من کذب علیا چې په ما دروغ وتړي نو علا خو د ضرر د پاره راځي، نو چې د رسول الله د دین ضرر یې پکې هغه نقصان دی. او که مو خو د کذب علیا نه وایو نو که د خیر د پاره لکه یو ګناه یو تیډي سخت عذابونه بیان کی او رسول الله ته منسوب کی، یا د یو خیر خبره ثوابي او ته د هغې دومره فضایل بیان کی چې او رسول الله ته منسوب کی، وی دا خیر دی. نو علماء مسلمانان علماء محققین اهل سنت والجماعت دا وینا د دې سفیان دا خبره دروغ ده، دا علا دا ضرر دا پارا نه دا نسبت دا پارا دے. یعنی ما تک چاہے خبر منصوبہ کڑا او مانی ویلے نا دے پا گناہ کرا دے. نو دا نبی کریم شریعت پورا دے ستا درو تاجت نشتا، لیکن نبی کریم دا سے خیر ندے پریخی چی امت تدینی ویلے او دا سے شرع ندے پریخی چی دا غین تنبیح دی کرے تپکی دا زان زیادے کمی مکوا. نو دا علا دلتا دا ایقاع دا پارا دے، دا نسبت دا پارا دے، دا اسناد دا پارا دے، نپا مانا دا ضرر. ذکر دا حدیث مبارک پا مختلف الفاظ دورا دے، بعض ہے کہ علا شتا و بعض ہے کہ نشتا. نو دروغ تڑل پا نبی کریم بے سخت دے. دا واعظین قصاصین دا خوشتر جائلانی او دا وعظ دا کسون احادیث نقل صوفیانو دا کار کړل. دا دروغ بیان کې لته ویلو حافظ عراقی وی الفیه کې والواضعون للحديث ازربوا وشرهم قوم لزهد نسبوا. دروغ ترون کې په حدیثو کې ډیر خلق دي او زیات بدترین خلق دا صوفیان دي، ځان زهد ته منسوبه. ځکه چې دا غي ګیرو پټکو ته خلق ګور نو خلق پاغه عمل شروع کی ناغي نقصان امت ته ورسي. زه چرته بار بار وایم چې دا خرافات شرکیات بدعات دا د صوفیانو نه جوړیږي، د شیخانو. محدثین وایي والواضعون للحديث ازربوا. دروغ تړون کې په حدیث کې سو قسم خلق دي. وشرهم قوم لزهد نسبوا. او بدترین آغا دی چی زہد تا منصوب، سوک متملقین در بایان، سوک متعصبین دا مذاہبو، سوک دا فرق مختلفو، سوک دا پیسو دا پارا، سوک دا مجلس حکومت دا پارا دروغ تڑی. دا من الطویل و اقسام دا وزعینو حجیات خطرناک پکی دا صوفیان دی. دلتان نے عملون جوڑ کرے او غزان نے خبری جوڑی کرے او رسول اللہ تے منصوبینو ظالمانو داوانے.
د به څلور قسم حدیث راوړي. یو به حدیث کی مذمت د کذب، دیم نه معلومی دي صحابه څومره احتیاط کو توقی کول. دریم دا که چا ډیر ویل دی هغه په کمال اعتماد ویل دی هغه لک کسان. سلورم دا چې په خوب کې بم دروغ نه وي، یعنی رسول الله دی نه لیدل او ته ما لیدل د خوب کې، نو د خوبم دروغ باندې پر رسول الله ما دا سولې دو دا سولې دو یې ما ته دا وي، نو که دروغ دی نو تم په دې کې راځي. نو چې په خوب د خوب په خبرو کې دروغ پر رسول الله باندې، دا ویخه په خبرو کې خمن باب اولا باندې، نو دروغ په نبی کریم خطرناک. امام بخاری وای ما خوب ولید چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ناسته او مچان نازیدا سي پکینی ما سره ببوزه ده مچان په سنده به سان لاله طالبو سان لا خپل استاد نه هغه تعالی بخدای دا توفیق ترکی چې د حضور مبارک نه بدروغ لري. ستسب الكذب على رسول الله صلی الله علیه وسلم، دروغ مچان دی گندگی ده. امام الحرمین یو عالم غالبا محمد انم ده او دوار حرمو کې قاضی او امام پاتې شوی دی مکه کې او مدینه کې، او دا هغه پلار نومو عبدالملک ابن عبدالملک، پلار متکلم دی او دیم متکلم او کتابونه دي او کلام نقل کی د امام غزالی شاگرد دغه زمانه، یعنی د پنځمه صدې عالم. حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني منصور قال سمعت ربيع بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فما دروغ فإنه من كذب علي فچا پما دروغ وی فلیلج النار اورته داخل شي. حضور مبارک د دعا په شکل وی خیره کوي یا اخبار ده، یعنی د دوزه دوزخ ته جناب. دا حدیث د من كذب علي دا متواتر دی لفظا و معنا. عندنا ابو الولي قال حدثنا شعبة جاء من شداد بن عامر بن عبد الله بن زبير النبي قال قلت للزبير، عبد الله بن زبير خپل پلار زبير ته وای دی عشره مبشرون دی او د نبی کریم د ترور دوی د حضرت صفیه او ساندوین دی په د اسماء واده ویتا خو د حضور مبارک سره ډېر صحبت کړی دی، خو تا نه حدیث نورو لکه فلان کې او فلان کې چې حدیث نقل کوي. نو دی وی توي بچي اما انی لمفارقو زه د حضور مبارک نه په یو جهاد کې جدا شوی نه، ولكن سمعته دا غنم یو خبر اوریدنه چې هغه به من کذب علیا فچا په ما دروغ وي فلیتبوا مقعده من النار، زید ځان له تیار کی دا استوګنه په اور کې دا دروغ استوګنه زه تیارول، یعنی سزا دوزخ ده. نو ما د حضور پاک نه اوریدل. او سوال دا چې قسم خو نه وي، خو دې احتیاطاً د کثرت روایت نم ځان بچ گئی اسنه په درو کې رانش نه دروازې ځان ته بند. حدثنا مکی بن ابراهیم ورده حاشیه کلی اول الثلاثیات، ثلاثیات معنی ده چې د امام بخاری او د حضور مبارک مې کې درې واسطې د اوچت سند، دغه چې سند څومره وړو کې بحث ته کمی نو احتمال د ضعف او د خطا پکې لګي. حدیث صحیح مارته په ترمذی کې یو دی، بخاری کې دویش دي، ابو ابن ماجه کې پنځه، او دا اکثر راویان چې دي دا د امام ابو حنیفه شاګردان. مکی بن ابراهیم د امام ابو حنیفه شاګرد. یو له حدیث ثلاثیات د په د خدای ډیر عمر ورکړو، ځکه امام ابو حنیفه اصل 50 هجری کې وفات او د هغه شاګرد پاتې شو، او امام بخاری په 200 سلو کم 200 کې پیدا شوی.
یعنی دا هغه دومره موده پس او بیا چې سبق وې نو بیا هغه له خدای عمر ډېر ورکړو د دوه سره ملاقات شوه ځکه په حدیث نقل عن عبد العزيز بن ابي عبيده عن سلمة بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم اقل کچا په ما داسې خبر او کړه چې ما نی ویلې فليتبوأ مقعده من النار زید ځان له تیار کی د ناشته پاور کی ذرا موسی علیہ السلام او تعالی یسین نبی صالح انا به هرته النبي صلی الله علیه وسلم قال تسموا باسمي زمان دې خیر دې ولا تقتنوا بكنيتي كنيه مجد ومن نانی فی المنام فقد رآنی او که چازولی دلم پا خوب کی دی بموینی یا زیولی دلم فین الشیطان لا یتمثل فی صورتی شیطان زما پا شکل کی نشی سرگن دے دے ومن کردبا علی متعمدن فلیتباو مقدو من النار که چا پا ما دروغ وی نزان لده ٹکانا تیارا کی داو دیکھ دایو جملہ خو تیرہ شد آخری فدی دو جملو تا گورے اول تسمون بیسمی ولا تکتنو بکنیتی او دویم ومن نانی فی المنام دیرون بے جملے ندا معلومی چی نبی کریم وی زمان نم دیو کنیه می مک دے یعنی نم می محمد دی کنیه ابو القاسم با قاسم مشی نم می خیر دیو کنیه می مک دے من شد دے من سوا یو ځل حضور مبارک په بازار کې روان ناغی ته چانم ناغشتا یا محمد او چانوي ورته یا ابو القاسم مخې راوړو وسوي ست تاسو نه یادوم دا بل سره یادوم دا کنیم ابو القاسم وا نو په حضور باندې سبب د اشتباه او د التباس وګرځیدو د تکلیف نو وی زمان نم دې خیر دی کنیم مګ دې ځکه کنم بکیره خو ماته سب په نوم आवाज نه کوي بل طبقه او کنیه باندې را ته خلک आवाज کوي نو په کنیه کې اشتباه راغی نو اوس علما سوي دا علما درې ډلې دي یو دا وایي چې نوم کې خودل لوادي کنیه کې خودل ناروا دي لکه حضور صاحب منع کړی دا به مدل عکس وایي چې کنیه روا ده نومې ناروا امام مالک صاحب بداوي څوک به د بيد نوم د پیغمبر سره ونکي یو درې مدلم ده هغه وی جمع بین الامرین نه ده چې نومم کې دی او کنیم کې دی او که یوی نو خیر ستایدا سلورم قول دی په دې جماهیر د علما دي چې دا منع کړه نوم نو او کړه کنیه نو دا خاصه ده په زمانه د مصطفی پورې ځکه هغه باندې سبب د التباس ګرځیدو نو اوس راواله نومم کې خودیشي کنیم کې خودیشي جمع بین الامرینم کو خودیشي او دلیل دا دی چې حضرت علی مرتضی خپل زوی چې محمد ابن الحنفیه ولکه خو د حسنین ورور دی د بل خضر محمد نومه کې خو او کنیه ولا ابو القاسم کې خو خدا چونکه پس زمانه د مصطفی نا عائلت د منع موجود نه دی نو ختم شو نو اوس جائز د ټول امور نمم روانه کنیم روانه جمع بین الامرین مو هغه مسله کې چا زه خوب کولې دلم نو زی ولې دلم دې څه مطلب نو علماء درې مطلب بیانوي اوله دا وایي چې دا مختص ته په زمانه د رسول الله پورې یعنی که چا شخص زولې دلم په خوب کې نو دی به ما ویني په ویخه ضرور ما سره به ملاقات وشي دویمه ډله دا وایي چې مراد ته ورځ د قیامت ته که چا زولې دلم نو د قیامت پر ورځ به مې ویني خو د قیامت پر ورځ به ټول مسلمانان چې چاله شفاعت کوي هغه به انشاءالله هغه ویني درېمه معنا دا ده که چا زه خوب کې ولیدلم نو زه یې ولیدلم یعنی زما خوب رښتونه دی داسې نه چې ما به وویني په دنیا کې یا به مې وویني په قیامت کې
لکه دا شیخ به ټولو ته حاصل. نو که چا زه خوب کې ولیدلم نو د خوب صحیح ولیده، ځکه شیطان زما په شکل راتلی نشي، زما لیدلې صحیح دی، خوب یې رښتونه. بیا عالمان دوه ډلې شوي دي. یوه ډله وایي که نبی کریم په هغه شکل ولیده چې کوم شکل په سیرت کې ذکر دی او د خپل خپل عمر مناسب چې څنګه ذکر دی، چې داسې شکل مبارک او داسې مخ او داسې سر، نو که په هغه شکل او صورت کې ولیده نو دا خوب صحیح دی، او که په هغه شکل او صورت کې نی نو دا خوب صحیح نه دی. لیکن فقد رآنی خود دویمه ډله د علماء وی عام علماء په دې دي چې نه که په هر صورت کې ولید نبی کریم نو خوب صحیح دی، او که واقع سره مطابق و خو صحیح ده، او که د واقع نه خلاف و نو دا به د په عمل کې کمزوري وي یا به د ته اشاره وي. که په هغه صورت ولید چې څنګه صورت د هغې په نفس الامر واقع کې په ټیک ته محتاج تاویل ته نه دی، او که مخالف ولید نو خوب خو صحیح دی، هغه محتاج دی تعبیر ته، هغې کې بس چې یو سړی خوب ولید قاضي و، نبی کریم ویني چې بربند ناست دی او ځان نه مسله راته وکړې ده، هغې ځان پټ کړی. نو دا خوب لیدونکې پریشانه شو چې سار رابش چې دا خو مې په دې شکل ولیده، دا خو نو یو بل عالم الله هغه ورته ته به جوړ شه قاضي او ځان رشوت باندې ځان دې په مسله پټ کړی دی. وی او دا خو ده، وی توبه وباسه، په مسله ناست دی نو ځان دې په مسله پټ کړی دی چې زه خو لوی ملا بهادر یم او الی رشوت. نو نبی کریم چې د بربند شکل لیدلی دی دا ستا عیوبو ته اشاره. بل سړي خوب ولیدل لوی عالم چې نبی کریم غازی پور سټیشن کې زه ولاړم هندوستان، او نبی کریم خلق ولاړ دي چې ریل لا روان دی او هغې کې نبی کریم دی. وی زه ودرېدم چې ګورم نبی کریم راکوشو، ګیرې نشته، ګیر یعنې خریل او انګریزي ټوپۍ په سر د هډ او کوټ پتلون کې. نو دی وی زه خو ډېر خفه شم، لکه دا شکل خو دا مولانا بحرالعلوم صاحب له تللی، هغه ورته دا هغه وخت کې لا وی دا اشاره د غلبې او تسلط د نصاراو ته زما په دین او په مسلمانانو را روانه. دا تسلط د نصرانیت ته حق خوب کی حضور ولیدو او حکم یې ورته وکړی یو خبره، نو حکم یې منل شته که نشته. نو علما تقسیم کوي که حکم د شرع د قواعدو سره برابر نو عمل پې وکړه، او که د شرع د قواعدو نه مخالف نو عمل پې مه کوه، ځکه حضور د حکم څه ذکر نه دی کړی. دی نه دی ویلي که زه ته خوب کې حکم وکړم نو ته پې عمل کوه، نو عمل که د شرع نه، ځکه خوب محل د نسیان او د وهم دی. یو سړي خوب کې ولیدل چې نبی کریم ما ته وایي شراب څکه، نو دی بیا بل عالم له تللی دی. ګوره عالم به فقیه وي، پوی به حکیم به، او وایي وی تا ته به یې ویلي چې مه څکه ځکه ته به شراب څکې. وی شراب څکم. او شاه نور شاه صاحب ممکنه چې ویلي ورته خو د ښار په شکل